بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، درنو أو قدرمنو ورنو أو خندو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي عبد الله عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. ابو عبد الله عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه واي: اسما رسول الله صلى الله عليه وسلم ته خپل بدن کی دی و درد شکایت وکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل: ستا په بدن کې د درد په ځای باندې لاس کېږده او ووایه: بسم الله بسم الله بسم الله، او بیا وواری دا ووایه: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. نو کله چې د تاسې په بدن کې په یو ځای درد وي، که سر وي، که لاس وي، که غاښ وي، که غوږ وي، که سترګه وي، که خېټه وي، که ملا وي، که ګونډي وي، که پښه وي، اوس هر ځای کې چې درد پیدا سو، دا دعا چې ووایاستئ په همدې شکل باندې لکه څرنګه چې په دې حدیث مبارک راغلی دي، 3 وارې بسم الله بسم الله بسم الله، او بیا دا دعا ووایاستئ 7 وارې، او تر هغه وخت پورې یایاستئ چې تر څو پورې درد آرامیږي او د درد په ځای باندې به ملا سیخی وي. ان شاء الله تعالی چې هغه درد ختمیږي. دا ازمویل سوی ده له پیړیو راهیسې، موږ هم ازمویلې ده چې کله هم یو تکلیف په بدن کې یا موږ ته ورسیږي یا د موږ مینوالو ته ورسیږي، چې کله هم هغه خپله دا دعا ویلې ده او یا موږ ورباندې ویلې ده، الله تعالی هغه درد آراموي. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوی صاحب ستړي مشه تعال دي څنګه سات شدي جوړه بچان جوړه ته په خپل جوړه خیر وشه. مولوی صاحب عبدالباری خبره کوم شاید سره خو مې نمبر ثبت دی او ستانه برند ما سره وو، ما واتساپ خراب و، ډیر وخت ټلیفون مې سره خراب و، بس نمبرونه سره دغه سواله دوه مننه چې دغه واتساپ برابر شوی دی، میسج رالی او دغه دوا تا دغه د کوم دوا چې وړم کال دا دوا ما په خپل په یو ګروپ کې رااله، ما وې پر غاښونو مې درد و، د غاښونو د شل کاله کې چې درد و، په هغه شپه چې پرې وغاښ ویلې ده هغه سار ته خدای تعالی جوړ کړی و، سار مې دا بل غاښ دغه پر هغه وویل هغه جوړ شو. بیا تر نن ورځې پورې دا 2 کاله پوره سوله، بیا مې چې قسم راته کښېږدې هم درته هغه بیا ما پرې وغاښ نه درسوي. دغه چې تجربه کړله، مګر هم دا ما واتساپ هر وخت خرابېږي، واتساپ خراب شو، هغه دوا ووتله څلې زه بیا ولیکمه، بیا انتظار مې چې بیا بل وخت په ګروپ کې دا دوا راشي، هغه دوا نه رااله په ګروپ کې. نو ډېر خلکو ته مې وویل غاښو درد مشکلات مال داسې دوا وه، ما چې داسې پیدا وکړ د ملایانو څخه پوښتنه وکړه، مال دغه رقم دغه بسم الله و په سر کې و 3 واره داسې چا نو سره پیدا کولی. نو دغه د اوس بیا تا په دغه سمتي کې مې واورېدله، ډېر خوشحاله شولم. ما خپله غاښونه ټوله چې ورژېږي ختم سي، بیا درد نه دی کړی. نو انشاءالله تعالی نور مسلمانانو ته دغه یو
خواهش مو درخواست مو کوي که تکلیف نه وي چې داسې معنا په یو رساله او په یو خط کې در رسولې وای چې یا بیا موږ ولیکو یا چاته ورشيو نو د وخت لپاره دا خبرې موږ څخه بیرته وځي یا خرابېږي د وخت لپاره به سم دنیا او د آخرت ګټه ان شاء الله دعای به درته کوو نور مسلمانان به درته کوي که خدای کوله دا خو ډېر خپله ما خپل ازمایلې ده نو دغه کدي یو داسې دغه کې راواستوله چې موږ بیا وایو یا ولیکو نو موږ ته ډېر د وخت لپاره فایده ده ان شاء الله خدای کوله تر هغه وخته پورې به دا ستاسو صدقه جاریه وي دعای به ټول مسلمانان درته کوي بس نور په دعا کې مې راوي ان شاء الله تعالی لازم میسج واوري دعا کوه السلام علیکم ورحمت الله